علي وزیر ډېرې زبردست خبرې وکړې. علي وزیر خبرو پاکستان ورخطا کړ. علي وزیر د ولسمشر غني په اړه څه ویلي؟ دلته یې راسره په ویډیو کې ټول جزئیات کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو بخیر. وزیر اشرف غني د ډیورند د دواړو غاړو ولسمشر دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی په خپل ټویټر لیکلي چې د محمد اشرف غني د ډیورند تپل شوې کرښې د دواړو خواو ولسمشر دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیری وخت په خپل غونډو کې د لوی افغانستان په پلویتوب داسې ویناوې کوي چې د پاکستاني ترهګر سالار ریاست له سختو غبرګونونو سره مخ کیږي او په تیر کې څو ځله د دغه غورځنګ مخکښ مشران هم په رنګارنګ تورونو باندې بندیان کړي دي. منظور پښتين چې د دغه غورځنګ مشر دی، تل یې د پښتنو د غږ اوچتولو او پاچاخان ایډیالوژي چلولې ده. دغه ځوان او د زړونو رهبر اوس د نړۍ په هر ګوټ کې مینوال لري او د بشر دوستۍ لپاره تل نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي. د پاکستان څارګرې ادارې ته پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو خپلو ته له هر ممکنې لارې ګټه اخیستې. تیر کال یې د همدې علي وزیر په کور هم د طالب اورپکو په جامه کې برید کړی و چې ځاني تلفات یې هم لرل. د ازادۍ او لوی افغانستان په مینه مست علي وزیر د پاکستاني ریاست په دغو شومو کارونو ګواښونو ته نشو او همت یې هم په لا هم لوړ شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره په تقریبا هر جلسه کې برخه اخلي او د ریاست هیڅ فشار ته تسلیم شوی نه دی. د ډیورند تپل شوې او نه منونکې کرښې په دواړو غاړو کې د پاکستان د ترهګرۍ څارګرې ادارې لخوا د تشدد او ترهګرۍ روزانه او پاګونه کیږي. دوی د طالب، داعش، لشکر طیبه او ګڼ شمېر نورو ترهګرو ډلو ټپلو لپاره روزنیز کمپونه جوړ کړي او په دې لړ کې تل د پښتنو لوی کادرونه چې د غږ او حساب خلک دي په نښه کړي او له منځه یې وړي. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاچاخان د عدم تشدد په دریځ باندې ځانونه غښتلي کړي چې اوس د نړۍ په هر ګوټ کې د دوی په پلویتوب لاریونونه کیږي او له نړیوالو ښکېلو سازمانونو څخه پر پاکستان د فشار واردولو غوښتنه کوي. پاکستان ډیری وخت د هغو غږونو د مړه کولو هڅه کړې چې د لوی افغانستان ناره زمزمه کوي. دوی په هر ممکنه لار هڅه کوي په سیمه کې ویره خپره کړي او د حق غوښتنې دریځ کمزوری کړي. خو برعکس د منظور خانۍ او پاچاخانۍ فکر لا ځواکمنېږي. علي وزیر په خپل ټویټ کې وایي چې اشرف غني د دواړو غاړو ولسمشر دی او ټول افغانان به یې تر څنګ ولاړ وي. دا چې ښاغلی وزیر په دې ټویټ کې چاته ګوتڅنډنه کړې ده له ورایه ښکاري. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.